ورونو دکان د پلارو چې پلار یې مړ شو نو دی پکې دیوال وو چې نوم خو هم د پلار چلیږي خو کاروبار به ګورې جدای فریم ورک نو او ما نه تپوس مه کوې په خپل چم ګوڼ او په علاقه کې ګوره داسې څیزونه شته که نشته په ځای دی چې مونږ ډیولپمنټ وکړو مونږ ایکسپینشن وکړو د هغه کس چا چې شروع کړی د هغې نه وروسته د هغې زوال شروع شي نو یو د فریم ورک د نشوالي دا نقصان دی او چې وینو دا به دې ته وي پروګرسیو الیبوریشن یو دویم چې څونه هم دې زیاتیږي او خورېږي کوالټي به کمپرومایز کېږي نه پیزا هټ کو دلته خوري او کو په امریکا کې خوري که به یو کوالټي به مینټین کړي وي نو دا د فریم ورک چې کله تاسو ایکسټینشن کوئ نو ستاسو کوالټي به نه کمپرومایز کېږي او چې فریم ورک نه وي نو هغه یو اداره خو بخي خو که دویمه دې جوړه کړله نو بیا خدای دې مل شه ټیک شو جي نو د فریم ورک غټه فایده پروګرسیو الیبوریشن ده چې تاسو څونه پروګرس کوئ هغومره به ستاسو کوالټي کمپرومایز کېږي نه او چې فریم ورک نه وي نو هغه به ډیفینټلی کمپرومایز کېږي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي